دلته به تاسو راشي بټن به ځان سره ایډ کړئ او دلته به تاسو یو آیکن راواخلئ میډیسن icons. We have different یو آیکن براوخلو کمه دا Yes, that's great. The background scene है ना medicine icons PNG ऐसा खड़े हो ضروري چې ما راوالو صحیح ده دا به صحیح this is دی به رائټ کلیک کو دا به ځان سره سیف کو په دې به رائټ کلیک کو او دې ته به نوم ورکو patient medicine. Right click, image in text, image above in text. Right click set image, project resource file and add this icon. Usta surashi daltana solution ta right click ki au yau nove forms answer add ki नवे फॉर्म बदन सदा ऐड को मेडिसन प्रॉपर्टीज तरह से तासो दा विंडोज मैनुअल के और दा बॉर्डर स्टाइल दे दे तासो फिक्स टूल के हम दे सर क्लोजिंग की सही दा sell medicine to patient on patient په دې کې موږ سره اول به زه یو ګروپ باکس را واخلم او ګروپ باکس کې به دلته به زه لیکم مثال چې میډیسن د دې فونټس ته برا شو د سایز به 12 کو دلته برا شو یو بل ګروپ باکس برا واخلو دا بل اګری سایز کو داسې او دې ته به ولیکو patients in bill ها دلته برا شو کامن کنټرولز کې به یو به ډیټا ټایم پیکر را واخلو اول تاسو د جن راشي یو ټیکسټ باکس را واخلې ټیکسټ باکس او د ټیکسټ باکس نو وروسته به تاسو راشي یو لیست باکس را واخلئ د هغې نه وروسته بیا د دې یو کاپي واخلئ پیسټ او تاسو بیا یو لیبل هم را واخلئ دلته به تاسو ولیکئ مثلا یونټس دلته به تاسو ولیکئ مثال پرایس او دلته به تاسو څه ولیکئ ټوټل او
او بٹن بتا سو راوخلی دلته بتا سولی کې ایڈ او بیا به لیست ویو راوخلی دلته به ایڈ کې ځان سره ټیک ا لیست ویو او دې کې بتا سو ها دا لګ دلته لاندې کې باسي देखिए बता सो लिखे बिल नंबर कम बिल मंग सरा रावानी का ना हाँ भाई दा बिल मंग पकम तारीख बानी वर्को यानी दा सेल पकम तारीख चिकीगी दाम ज़रूर दे चिबायद मंग सरा दल तराशी it means we have to date او بیا بتا سو یو کامبو باکس راوخلی کامبو باکس او دلته بتا سیولی کې پیشنٹ تبولی کې تاسو ټوټل سونا پیسې شوي که نه ټوټل او د هغې نه وروسته به تاسو بیا راشئ دلته نه به بټن ځان سره ایډ کړئ او دلته به تاسو ولیکئ سیل یا سیف total and save تاسو لیکي medicine FRM is equal to new medicine FRM dot MDA parent is equal to this FRM dot show نو مصدا وایو مونږ چې مونږ سره په سټاک کې میډیسن زمي دلته به تاسو ټول هغه چې څونه میډیسنز یې به دلته موږ سره راشي او که نه هغې لپاره به ریپورټ جوړوو که نه هغې باندې کار کوم هلته که نه ښه ګورئ یو ټیبل به تاسې جوړ کړئ دلته او هغه ټیبل ته به تاسې نوم ورکړئ سټاک پروډکټ آی ډي پروډکټ کوډ یا پروډکټ نیم یونټس پرایس او دا به اټو انکریمنٹ واخلو آی ډي دا به سیف کو سٹاک په نوم باندې دې رائټ کلیک کې اوپن ټیبل ډیټا سوري رائټ کلیک اوپن ټیبل ډیټا لکه اوس موږ سره مثال پرسټامول دی 200 پاکټه پرایس 40 موږ سره مثال پیناډول دی 100 پاکټس 50 موږ سره مثال Amoxil the let's suppose 1000 packets in stock 150 price capsule MX the 900 250 price تاسو نور به زیات products وي دا فارم موږ سٹاک نه باید فل کو خصوصا دا لیست باکس تاسو ته ډبل کلیک کړئ white fill list box from stock so using system.data.sql client list box باید موږ فل کو
So just we have to take a button connection from it. Connection barawalu bialuku SQL data adapter DA is equal to new SQL data adapter. Select steric from stock. This is data table dt is equal to new data table da.fill dt list box 1 data data source is equal to dt list box 1 dot display member is equal to product name or list box 1 dot value member is equal to ch product id. product id product name دا فنکشن بتا سو راوخلی کال به کې د دې په لوډ ایونت سره fill from stock په دې ډبل کلیک کې اف که چرته موږ سره ټیکس باکس 1 ډاټ ټیکس is not equal to خالی کدا چرته خالی نو else که چرته خالی که خالی نو چرته یعنی مطلب دا کوډ بتا سي راواله پیسٹ به کې we are چرته چې product name like single quotes double quotes plus plus په ټیکس باکس 1 کې چې موږ سلیکو هغه راته سرچ کوا او by letters ډیټا ټایپ n ور چار دی نو n بتا سي ولي کې دلته او که چې ته خالی شو نو بیا fill all the list. So click here, you can have paracetamol, Panadol, Amoxil capsule, cap. The bit searchy syntax near product name from where غلط हो C P خیال مشتا خا اوس شکل دا سلیک کما سمر دانی خرڅي 2 دانی د دې یو ریټ سو نه دی مثلا ا پرایس باید موږ ته ډایرک راوچت شي دي ضرورت باید پیدا نشي چې زی ولیکم دی باندې ودرېږي تاسو راشي د دې ایونټس ته او په دې کې بیا کلیک ایونټ باندې تاسو ډبل کلیک کړئ پرایس باید اتوماتیک موږ ته راوچت شي دا تاسو را کاپی کې دا پیسټ کې دلته select steric from stock where product name na where چرته چې product id is equal شي double quotes plus plus په دې list box 1 کې چې کوم selected member ده selected member د دې څه ده product id ده هغه price مونږ ترا واخله جوړته وای مداسي د price تراشي underscore price dot text is equal to dt dot rows price dot to string यानी मतलब دا چې د price ته د dt نه data table نه په 0 نمبر انډیکس باندې د price په نوم یو کالم دی هغه راوخله د stock table نه خو هغه یو چې کوم id سلیکټ شوی وي موږ سره او د پرایس کې څوک باید ایډیټ ونه کې زمونږ فکس پرایسونه دی باید دی کې څوک نور ایډیټ ونه کې بس تب تاسو کله هر آیټم سلیکټ کوئ اتوماتیک به پرایس خپل راوچتي اتوماتیکلی هر آیټم چې موږ سلیکټ کوو دا غي پرایس به استاد دا یو په لاس سره باندې دا قیمت بدلیږي ها جګي کنه انس ګران به خرڅه بیا نو صحیح ده بیا دا انیبل ساته ریټ خو دا غره اوچتي کنه تا کوالټي ریټونه رسولي په سٹاک کې او چې کله ته بیا چینجز کینو په دې ریټونو کې به څه کاوته چینجز کو مشکل نشته اما خبره ده کنه موږ ته کو مثال پی موږ ته دا پروډکټ راځي اول ته بارکوډ چونی سره ما امدا سیم خبرې دونه خاص کوډینګ اما خبرې کنه
خدا ګوره ته چې کله ایټم ولیکې دلته ریټ راوچت شو که نه یا بارکوډ او یا سلیکشن د یو خبر ده بارکوډ هم همداسې قیمت راوچتوي درته بارکوډ خو څوک بل شی نه خو صرف یو خاص یونیک کوډ وي انیشلایز شوي په سټاک کې صحیح ده هم یا خو داسې وکړه چې په هغه سټاک کې ریټونه اپډیټ کا سټاک کې ریټ اپډیټ کا نو بس بارکوډ سره به بیا تا ته هماغه ریټ راوچتوي داسې خو نه چې بارکوډ پورې ریټ ونه ختو هغې پورې ونه ختو نه هغې پورې څاړه خو نه لري ده ورسېدې که نه لکه زه تا ته مثال درکړم نو د سټاک کې کیدای شي موږ سره داسې یو بله مسله راشي بارکوډ مسله راشي دونه څه ډیفیکلټ خبره نه ده صرف بارکوډ دپاره موږ یو بل فیلډ اخلو بارکوډ دپاره بارکوډ هغې کې کوډ صرف کوو یو کوډ یې خپل کوډ یې خاص نور څه نه اضافه ښه کله چې په دې زه کلیک وکړم نو باید زموږ دا کرزر چې دی ډایرکټ لاندې دغې ټکس باکس ته راکېوځي د دې نوم دی یونټس انډرسکور یونټس ډاټ فاکس دلته باید راکېوځي او دلته به راشو ټیپ اډر ته ون کلیک ټیپ اډر ون کلیک this one this is اوس ګوره چې موږ کله د آیټم باندې کلیک واخلو زموږ کرزر یونټس ته راشي زه لیکم 1 ټوټل باید لاک شي ټوټل ته ضرورت نشته ټوټل به موږ سره اتوماتیک خپله راوځي که نه کیلکولیشن به پې کوو ټوټل انډرسکور ټوټل به نوم ورته ورکو ډبل کلیک پر بولکو واي ټوټل میډیسنس اوس موږ لیکو انټیجر A انټیجر B انټیجر ډاټ ټری پارس انډرسکور یونټس نه ډیټا راواخله په A کې سټور کا او د سیل یا پرایس نه ډیټا راواخله په B کې سټور کا بیا داسې وکړه انډرسکور ټوټل ډاټ ټیکسټ مساوي کا څه سره A راواخله ضرب یې کا B کې او بیرته سټرینګ ته کنورټ په یونټس باندې به دا فنکشن کال کو ټوټل میډیسن او په پرایس بم دا ټوټل میډیسن فنکشن تاسو کال کې اوس کله تاسو پیشنټ میډیسنز ته راشئ 1 2 3 4 پرایس کې چینج راولئ اوس کله ایډ بټن باندې زه کلیک واخلم نو دا باید موږ سره دلته د لیست سره ایډ شي دلته به تاسو راشي ایډیټ bill number medicine price total او دا ډیټیلز کې تاسو bill number medicine price total हाँ दलते राशि प्रॉपर्टीज़ की फुल रो ब ट्रू की ग्रेड लाइंस ब यस की और दे पर फिल कलर की बता सी फिल का यो कलर लाइक दिस बिल नंबर द बिल द पार यो टेबल बाय मौजूद को अवल दलता बराशु न्यू टेबल बिल नंबर बिल डेट कम तारीख दा बिल मंग वर्को
कम पेशेंट दा बिल मंग वर्को पेशेंट और टोटल अमाउंट सोना पैसों बिल दे दा राइट क्लिक बिल नंबर बाय ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट हुई दाबा सेव को बिल सुनो बोदोर को बिल बिल बायद मंग तदल तखपल रउचत की मैक्सिमम बिल बायद मंग सरा पदी की बायद डिस्प्ले सोम नंबर बिल रावान दे अंडरस्कोर बिल नंबर वाइट maximum bill number. So first I have to take connection and SQL command com is equal to new SQL command dot connection is equal to connection dot open command dot command text select is null maximum bill underscore number if null add 0 plus with 0 1 from come table na bill table na अब या integer a is equal to integer dot command dot execute scalar underscore bill number dot text is equal to a dot to string दागा क्यूरी दे चमंगते maximum bill number रहू चते ही maximum bill number maximum ID रहू चते और हम तो अवल नंबर बिल पदेजी के डिस्प्ले की हदा बिल नंबर हो बीखी चेंजेबल नहीं दा हो बाय सो एडिट न की दा बता सो फॉल्स आते खा चिपदी कल क्लिक को लिस्ट व्यू आइटम LVI is equal to new list view item bill number by मंगसर अवल राशियो LVI dot sub items dot add और बसे चिदे मेडिसिन्स दी नो लिस्ट बॉक्स dot text पर लिस्ट बॉक्स के चिकम मंगसर से लिखड़े आगा दे ऐड शी और बसे भी अच्छी दी मंगसरा प्राइस और टोटल दी price you're not speaking of that price total units total LVI dot sub items dot add price dot text LVI dot sub items dot add underscore units dot text underscore LVI dot sub items dot add total dot text list view 1 dot items dot add LVI की जिसुमरा items दी आगा दे मंगता list view 1 था add शी with this button medicines मंगता उस मंगसरा बायद patient जमराशी चिकम patients तो मंगता medicines वर्काऊ आगा हम बायद मंगसरा दल तराशी दल ता बता सूली की white fell patient the connection बता सी कॉपी की paste की SQL data adapter DA is equal to new SQL data adapter select steric from patient और data table DT is equal to new data table DA dot fill DT combo box 1 dot display member is equal to patient P underscore name I think Chanda bhai combo box 1 dot value member is equal to patient ID check out PID P name सही
fill patient. Check this. Patients बनी मंग सरल बता. Patients खुशता. हादल तो योकार उन्हें पात्शे da da dot fill dt da खुशता रहेगा ना. हदी दिनों में बल सही नो. उगोरे तासी कामो बक्सवन दे. कामो सुन डॉट patient. मैं दरा उच्चत शी करना वाला ना उच्चती. हाँ. Combo box 1 dot data source is equal to dt. Combo box 1 तक वो data वाल राउडू कर. तो सुमरा patients मंग register को. मिसाल नूर. Father name John. Hamidullah. Gender male. Age 21. No description still. Passport number OPD 9 Nangarhar. Save. Go patients. Medicines Hamidullah. Medicines misal 2 paracetamol, 1 Panadol and 2 pockets Amoxil and 1 pocket capsules. دا موږ سره ټول دلته راغله ایډز. خو دا باید موږ سره دا ټوټل لاندې ګرین ټوټل هم راوځي چې دې باندې موږ ټوټل څونه میډیسنز سیل کړه. دا هم باید موږ ته راشي. تاسو راشي دلته نه ولیکئ جی ټوټل. جی ټوټل means grand total. دا باید موږ سره را ټوټل شي. انډرسکور جی ټوټل. اوس ګورئ راځو لیست ویو د موږ سره. ته به تاسو یو فنکشن جوړ کړئ پرایویټ سب پرایویټ انټیجر ریټرن ټایپ د فنکشن به انټیجري. سب ټوټل به د فنکشن نوم واخلو. integer amount is equal to 0. A variable بواخلو. For each loop بوالو list view item LVI in list view 1 list view 1 dot items. list view 1 के जो सुमरा items दी अब LVI ता add शी. بیاخلو integer a is equal to 0 integer dot try parse. یہ مطلب اس دی LVI کې چې موږ سره څه پراته دي هغه ټیکس فارمیټ کې دي نو موږ هغه د ټرای پارس په تھرو باندې کنورټ کوو څه شي ته انټیجر ته. په LVI کې موږ سره چې کوم سب آیټم پروت دی 1 2 3 4 په څلورم نمبر انډیکس باندې پراته دي کنه. ډاټ ټیکسټ دا راوخله او ټیک څه شي ته ए के स्टोर का ए वेरिएबल की. بیا موږ ورته وایو چې اماونٹ یعنی دیتا جمع کا چې شی جمع کا دا ए کې چې څه پراته دي دا ورته جمع کا. او بیلاندو تلیکو موږ چې انډرسکور جی ټوټل ډاټ ټیکسټ از اکول ټو اماونٹ کې چې څه پراته دي دا موږ ته باید په دې لیبل باندې ډسپلی شي او موږ ته ریټرن شي باید چې شي اماونٹ. دا فنکشن به کله کال کیږي چې کله په دې بٹن باندې کلیک وشي. سب ټوټل فنکشن به تاسو راوخلي او دا به تاسو دلته کال کی. دلته موږ سره چې راوځي ټوټل به راوځي. یعنی د بل هغه ټوټل به معلومیږي چې موږ یو پیشنټ ته میډیسنز ورکو. مثال پاراسټامول just only 1 packet, Panadol for example 1 packet, capsule 1, capsule MX1, 490. that's شو موږ سره د دې ټوټل موږ تر ووتو.
ओके اوس به موږ راځو دا به ځان سره سیف کوو هم د سیوینګ نه مخکې چې کله موږ دلته نه کوم آیټم ایډ کوو باید موږ سره کېدای شي آیټم دا وایي زه نه هلم رایټ کلیک سره باید هغه موږ واپس د لیست نه ریموو کړی شو نو دې لپاره به تاسو څه وکړئ کانټیکسټ مینیو سټریپ به تاسو راواخلئ او کانټیکسټ مینیو سټریپ کې به تاسې بره ولیکئ ریموو آیټم ډبل کلیک په لیست ویو 1 کې چې کوم آیټم موږ سلیکټ کړی دی په 0 انډیکس باندې نو هغه موږ ته ریموو کړه او سب ټوټل فنکشن کال که چې هغه ټوټل کې کمی راشي لاندې چې کمی که نه د دې لیست ویو په کانټیکسټ مینیو سټریپ پراپرټیز کې به تاسې کانټیکسټ مینیو سټریپ 1 ایډ کړئ اوس ګورئ مطلب موږ پیشنټ ته میډیسنس ورکوو مثال 1 پیشنٹ ته میډیسنس ورکو مثال 2 پیشنٹ ته میډیسنس ورکو 1 رائټ کلیک ریموو آیټم ګورا کمیږي لاندې ټوټل کې کمې واپس اتوماتیک راځي بل دا چې کله یو آیټم موږ سره خرڅیږي نو باید هغه ماینس هم شي او باید موږ ته وښیي چې اویلیبل تا سره په سټاک کې دا څومره پراډکټس دي دا باید موږ ته وښیي چې اویلیبل تا سره په سټاک کې څومره دانې پراډکټس دي دا یعنی زلیکه مثال quantity in hint QTY in hint د دې دا enable هم سي false صحیح دی او underscore QTY به ورته ولیکو په دې چې کله کلیک وشي که نه په کلیک ایونټ سره لاندې به ولیکو انډرسکور QTY ډاټ ټیکسټ مساوي که DT ډاټ رو سره په 0 انډیکس باندې چې کوم یونټس پراته دي هغه موږ ته ډسپلی که په کوم ځای کې په دې QTY کې اټ مینس هیر نو ګوره 200 دانې موږ سره پر سټاک دا فلحال شته دی ښه یو دانه مې ته خرڅ کو نو باید دا موږ سره کم شي دا باید ماینس شي دا باید ډیټیکټ شي دی سټاک نه نو یو فنکشن جوړو وایټ اپډیټ سټاک په نوم باندې او سمپل تاسو به صرف یو کنیکشن دلته ایډ کړئ کنټرول سی control C and paste the connection SQL command COM is equal to new SQL command.connection is equal to CON command.context update kamang ta chiche stock set kamang ta units minus equal to double quotes plus plus underscore units dot text where charata chimang sara product id masawishi double quotes plus plus पर लिस्ट बॉक्स की चिकम लिस्ट बॉक्स 1 की चिकम आइटम मंग सेलेक्ट करे दे द आगे आइटम पर निस्बत बायद मंग तत्से उशी डिटेक्शन उशी कनेक्शन डॉट ओपन एंड कमांड डॉट एग्जीक्यूट and query this one دا फंक्शन बता सी रावखली और दा बता सी द ऐड बटन शात कॉल के दीसी की सो अपडेट स्टॉक अपडेट स्टॉक अपडेट स्टॉक सره بسنګ کی یو بل کارو کو چې بیرته باید مونږ ته ریلوډ شي دا سټاک مونږ ته باید وخی چې کم شو ریلوډ شي باید کوس مثال د کس باندې مونږ دا میډیسنز خرڅو ټیک شو دا ګوره کم شو چې بیا کلیک کې مونږ ته به وخی نه چې کله مطلب سټاک نه مونږ ام اکسل سیل پر مثال 3 دانه ډایرکټ باید مونږ ته دا بیرته ریلوډ شي چې وشي باید ریلوډ برو ګورې دلته نه د کلیک ایونټ سره موږ دا کوډ کړی بس همدا ټیک دی همدا کنټرول سره تاسو کاپی کړئ وایټ ریلوډ په نوم دا فنکشن به ورته جوړ کو پروډکټ آی ډي او ویر
دا ټول موږ ته ارز شوي دي دا فنکشن به صرف تاسو کال کې د دې اپډیټ سټاک نه وروسته ریلوډ reload means that تاسو ګورئ چې کله مثال یو آیټم موږ خرڅ کو یو دانه ډایرکټ موږ ته ښیي چې دا څونه پاتې شو پیناډول مثال 2 دانې 98 پاتې شو که نه ډایرکټ موږ ته دې ځای کې ښیي که دا مثلا موږ سره 98 وي او موږ 100 خرڅو نو باید موږ ته میسیج راکړي اوس خرڅېږي که نه -2 چې کله دا 98 په سټاک کې وي او موږ ډېر خرڅو نو باید موږ پوهېږي چې do not sell this, you sell greater than your stock. سبق دې لپاره پوهیږئ تاسو کنډیشن هم دا دی ښه ګورئ اپډیټ سټاک کې موږ یو که نه انټیجر A ته به ولیکئ انټیجر A یا مطلب انټیجر A ور راوخلو انټیجر B دوه ویریبلې به جوړې کړو انټیجر ډاټ ټرای پارس د یونټس نه چې ګینې کم خرڅېږي دا به موږ په کوم ځای کې سټور کړو په A کې به سټور کړو انټیجر ډاټ ټرای پارس په کوانټیټي چې موږ سره څونه په لاس کې شته دی مطلب په څونه چې شته که نه دا به موږ چېرته سټور کړو B کې به سټور کړو F که چېرته موږ سره A لیس دین شو د B نه کچرته مثال اوس وتم چې B کچرته greater than A شو بیا بس چل کې integer try parse is equal to dot out A sorry او کنه که A چې ته لوی شو د B نه او یا مساوي شو مساوي شي خرج دي شي کنه او لوی بنئ او else کې داسې وکړه less box 1 dot back color is equal to VB color dot pink د دې کلر موږ ته پینک کوا د دې less box color ما پینک کوا quantity units dot back color is equal to color dot pink دا موږ ته پینک تاسو وګورئ 200 دا فنکشن ارسم ورته ویلی دی اپډیټ سټاک انټیجر A انټیجر B کچرته A غټ شو A خو الریډي غټ شو نو A زمونږه په A کې زمونږ سره څه پراته دي چې کوم خرڅو بچ A کچھ نہیں شي کنه او کنه چې A کچھ نہیں شي بیا وسیل کی got just 600 دا اپډیټ سټاک فنکشن مونږ په دې بټن سره کال کړی خو شرط هم کال کړی دا به تاسو راوخلئ دا اپډیټ سټاک فنکشن به کنټرول ایکس کې دیږي نه ځکه لیسټ یو ته آیټم باید اول ایډ نشي اول باید دا کنډیشن چیک شي که نه یعنې د دې لیسټ یو د آیټم د ایډ کولو نه مخکې باید مونږ سره دا کار وشي مثال 1000 او صحیح دا خو وشو خو دا باید ایډ نشي مونږ سره دا باید مونږ سره ایډ نشي دلته به یو بل شرط ولګو اف کچری مونږ سره دا مونږ چې کوم کوډ وکړی د دغه دپاره که نه
دا ټول تاسو راواخلئ دا صحیح ده کنټرول ایکس کې او د لیست ویو بټن باندې دلته تاسو دا پیسټ کې دلته دیزی کې پیسټ کې دا کوډ چې دی دا لیست ویو د ایډینګ لپاره دا به هم تاسو راواخلئ کنټرول ایکس به کې او دا کوډ به د دې ایگزیکیوټ نه وروسته پیسټ کړئ صحیح شو اوس خبره پاتې شو چې شي کې په ایلس کې اوس وګورئ 1000 صحیح ده 800 आइटम ना हो तो फ़र्ज़ मिसाल 408 को मंगा बगोरा 8 की ना कलर बिर तस्पिन शनो हाँ दा प्रोग्रामिंग स्किल्स दी इंशाल्लाह तास आगे बंदे पोएगी चिकला पदे यूनिट्स को वापस क्लिक हो की करना नो यूनिट्स डॉट बैक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट वेट पैरास्टामोल उस यो दाना मंग 8 को دا مونږ سره نشته ور نه سیل کیږي ها سمرا خرڅو نه خرڅيږي بالکل پوه شو تاسو دې باندې کنه پاتې شو مونږ سره سیو بټن چې مونږ سره مطلب آفرین دام خسته پښتنه دا وکړه اوس ما سره دا میډیسنز دی لس دانې ما سیل کړ دي نه صحیح ده چې کله په دې رائټ کلیک کوم دا لس دانې بیرته باید دې ته څنګه شي اضافه شي مونږ سره بس روان درس کې به ان شاء الله باندې کوو سم ده او په سیو باندې ښه سرجی یو شکل چې دا زموږ یونټس چې پرایس کې ضروري ده دا یو شی چې موږ چې یونټس تقسیم د پرایس شي ځکه موږ ډبې نه خرڅو پاکټ خرڅو نو د دې کې مثلا سبو پاکټ دی نه موږ چې کله کوم سٹاک جوړو هغه سیستم د سي چې کوم پاکټ باندې خرڅو نو پاکټ بیل حساب معلومي چې 2000 پاکټ اوس چې ډبې خرڅو نو ډبې حساب به بیل معلومي یونټس بدانه راځي یو دانه تقسیم مقسم بنای کا یعنی مطلب دو پاکټه خرڅو صحیح ده پاکټ پسو خرڅو په 150 روپے باندې معنا د څه وایي نه هم دې کې خرڅو کنه ډبې په ډبې کې راسو کوته په پاکټ واکټ کې راسو